په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان. مشاوره و راهنمایی در مورد رفتار و کردار کودکان و نوجوانان، مشکلات و راه‌های حل. هر شنبه در صبح بخیر و ماقام بخیر افغانستان. قدرمنو اوریدونکو او عزتمنو کورنیو، زموږ سلامونه او نیکي هیلې چې د روزنې سالمې لارښوونې ورسره دي ومنئ. په همدې هیله مو یو ځل بیا پام د سلا مشورې او لارښوونې برخې ته راګرځوو. زموږ د پروګرام د نن ورځ موضوع ده د نوې ځوانۍ په دوره کې لاوبالیتوب یا بېسرۍ. کله چې ټولنه یا چاپېریال ناسالم وي، د ناسالمې روزنې امکانات ډیر موجود وي، د نوي ځوانانو ژوند بې بندوباره ترسره کیږي. په دغه وخت کې نوي ځوانان یو شمېر ناسالمو ډلو ټپلو کې جذبیږي. بېسرۍ د ځانه دلیل ویل، بې بندوباري، ډیر وخت له کوره لرې پاتې کېدل، د کورنۍ تر وړاندې بې تفاوتي، د ټولنې بې نظمي، دا ټول هغه عوامل دي چې د یو لاوبالي انسان بد صفتونه تعبیروي. موږ نن غواړو په همدې موضوع د خپرونې د روزنیز سلاکار بصیر بلوچ سره دغه موضوع تر څېړنې لاندې ونیسو. لومړی بلوچ صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. تشکر، سلامت اوسئ. موضوع خو مو واورېدله، که په لومړي سر کې د دغې موضوع د ارزښت په اړه کورنیو ته په لنډه توګه یو معلومات ورکړي چې دغسې موضوعات یادول په خپرونه کې څومره ارزښت لري. زموږ اصلي مطلب د کورنیو توجه جلبول دی، یا کورنۍ دې ته متوجه کول دی چې کوم حرکات سالم حرکات دي او کوم حرکات ناسالم دي. یعنی کورنۍ باید خپل د اولادونو حرکاتو ته متوجه او خپل اولادونه همیشه تر څارنې لاندې ونیسي، ترڅو د دوی د اولادونو روزنیز مسائل په خپل سر وده ونه کړي او سالمه روزنه باید چې صورت ونیسي. ډیر ښه. بلوچ صاحب، زموږ د نن ورځې موضوع ده د نوې ځوانۍ په دوره کې لاوبالیتوب. بله، دا خو د موضوع د ارزښت په اړه تاسو وویلې. کوچنیان خو په هر صورت، هغې بعضې خلک داسې وایي چې په کوچني باندې خو خدای پاک هم حق نه لري. په نوې مګر دلته بد تعبیر نشي، یعنی پر کوچني باندې ظلم نه دی روا. اما د ماشومتوب نه مونږ او تاسو خپل پروګرام شروع کړی و چې د ماشومتوب نه سالمه تربیت پر کورنۍ باندې، پر میندو او پلرونو باندې، پر والدین باندې فرض دی چې باید خپل اولادونه سالمه روزنه ورکړي او د هغوی د روزنې سلامتۍ ته ډېر متوجه شي. بله بله. د نوې ځوانۍ په دوره کې د لاوبالیتوب لومړني عوامل څه دي او کوم ځای نه منشأ نیسي؟ بې تفاوتي او بې کفایتي د کورنیو، د میندو او پلرونو چې خپل اولادونو ته متوجه نه وي. مخصوصا زمونږ په جامعه کې زیاتره نارینه اولادونه لاوبالي کېږي، ځکه چې د باندې وځي. هغه وخت چې د باندې وځي، دوی د فامیل د والدینو تر څارنې لاندې نه وي. محیط هم ډېر ګډوډ محیط دی، مخصوصا په دې شپو ورځو کې چې جمعیت مخ په زیاتېدو دی په ښارونو کې. مونږ او تاسې په خپل پروګرامونو کې هم دې ته اشاره کړی. نو راز راز خلک، راز راز عادتونه او راز راز رواجونه، راز راز تربیتونه دلته راځي سره یو ځای کېږي او دا نوې ځوانان کله چې له کوره د باندې، نو 10 کسه
که سره ټولیږي 10 خاصیتونه لري چې معمولا عمدتاً په دې اواخرو کې سالم خاصیتونه نه دي. چون ټولنه او زمونږ د ملک وضعیت په یو برهم و درهم وضعیت بدل شوی د جنگونو په اثر، نو سلامتیا لږ لیدل کیږي، اکثرا ناسلامته او ناسالمه خصوصیات زیات دي. دا خو د عواملو په هکله تاسو وویلې، مخکې د دې نه ځینې د لاوبالیتوب صفتونه هم موږ یاد کړل. خو یو شمېر کورنۍ داسې لیدل کېږي چې خپل دغه د ماشومانو یا نوي ځوانانو د لاوبالیتوب په هغه عواملو هم نه پوهېږي او نه پوهېږي چې دغه لاوبالیتوب یعنې څه، در حال چې مثلا دغه کورنۍ د خپل دغه نوي ځوان څخه د تعلیم و تربیه غوښتنه لري، مثلا دا مکتب ته ځي، هغه خپل د مکتب تعلیم و تربیه په ښه صورت سره ترسره کوي، اما تر شا یې بعضې نور لاوبالیتوبونه کوي. مثلا یو شمېر نور نوي ځوانان دي چې په یو کار ګمارل شوي دي، عایدات لري، هغه مثلا پیسې په ښه شان سره کورنۍ ته ور تسلیموي، اما تر شا یې نور کارونه کوي. په دغه موقع کې د روانشناسي د علومو څخه په ګټې اخیستلو کورنۍ باید کومو لارو ته متوجه شي؟ ستاسو فرموده بیخي پر ځای دی. مونږ خپل په پروګرامونو کې که در په یاد وي داسې موضوع درلود، یا مونږ که ستاسو په یاد وي په تیر پروګرامونو کې دا وویل چې معمولا اصل مشکل چې دی د مشکل سره ناآشنایی یا د مشکل ناتشخیصی ده. یعنی زمونږ د خلکو اصلي مشکل ناپوهی ده چې په دې نه پوهېږي چې روزنه څو اړخونه لري او اولادونه باید له کومو جهاتو نه تر نظر لاندې، یعنی دومره محدود فکر کوي چې دغه زما اولاد چې مکتب ته ځي، ښوونځي ته ځي او درس وایي. حتی ډېر داسې فامیلونه دي چې ماښام چې راځي هغوی یا به د مشکلات یا به د بې تفاوتي نه پوهېږي چې دا چې مکتب ته تللی څه یې ویلی او څه یې زده کړی، نو څه ورسېږي و دې ته چې دا چې ځي مکتب ته او بیرته راځي په دې منځ کې دا څه نور شیان زده کوي، یا چې راغی کور ته خپل ډوډۍ وخوړ کتابونه یې واچول، دغه زلمی چیرته ځي، چا سره کینی، چا سره لوبې کوي، او دغه لوبې چې دی کوي نو په سالمه ده، دغه لوبې چې دی کوي په سالمه ډول او یا په خپل سر او بې بندوبارۍ. مسله د عایدات دی. ستاسو فرموده چې نن زمونږ ټولنه ډېر اقتصادي مشکلات لري، عمدتاً کورنۍ دې ته مجبوریږي یا مجبور شوی چې هغه اولادونه چې حتی مکتب هم وایي، درس ته هم ځي، پس له هغه ځینې دا توقع لري چې خپل مشر سره، یعنی خپل پلار سره یا مشرور سره یا د فامیل رئیس سره چې مسئولیت د یو مړی ډوډۍ په غاړه لري، یو کمک او مرستندوی وي. نو هغه ته وظیفه ورسپاري چې پس له وخته به دا کار کوي تر څو چې زمونږ اقتصادي ژوند تر څو چې په یو روزنیز چوکاټ کې قید شي. که هدف دی ستاسو خبره چې مطلب روزنیز چوکاټي، خو هغه ورته منظم پروګرام جوړوي، لکه چې په تیر پروګرامونو کې موږ تاسو وویل چې ځینې اهل کسبه خپل اولادونه پس له دې چې له مکتبه راځي په تولیدي کارونو کې یا په دستپیشي کې توظیفوي یا موظف کوي تر نظر لاندې. اما ځینې داسې په بې بندوباره وایي ته زه یو کاروبار وکړه، چې یو کاروبار وکړه نو دی لکه چې په یو سین کې واچوي دغه جامعه، دغه نننی حالت په کابل کې دغه لکه د سین موج غوندي داسې یو موج دی چې ځوان په دې موج کې اچول او ځینې بېخبري او صرف دغه انتظار چې ماښام دی چې راوړي څومره راوړي په هغه قانع کېدل دا غټ ګناه دی او دا تر ټولو لوړ اشتباه ګڼل کېږي چې باید کورنۍ ورته
پام ولري. ډیر ښه بلوچ صاحب ستاسو د خبرو نه نتیجهګیري داسې واخلو چې مطلب ستاسو دا دی چې د کورنۍ مشران لکه د یو ډاکټر چې د یو مریض یا د یو مرض تشخیص کوي دغسې د تشخیص په هکله پلټنه وکړي که څنګه په هر صورت سره د اولاد حرکات باید تر نظر لاندې که مشخص وظیفه ولري لکه مخصوصا پلرونه د الوکانو په مقابل کې او میندې د نجونو په مقابل کې چې زلمیتوب ته رسیږي مستقیمه مسئولیت لري چې باید تر نظر لاندې ولري د خپل اولادونو حرکات اگر چې مشخصه وظیفه هم ولري د باندې یعنی زده کړې ته ځي یعنی مکتب ته ځي هم باید تر نظر لاندې چې په دې فاصله کې څه حرکات ځکه چې لاواليګري د کوره د باندې زده کیږي او د همزولو سره زده کیږي. نو زمونږ پیشنهاد زمونږ توصیه کورنیو ته دا دی چې تر څو چې اولاد پخیږي نو ډیر په کلکه او ډیر په هوښیارۍ باید چې متوجه وشي او تر څارنې لاندې ونیسي خپل اولادونه که نه نو داسې تباهي سره به مخامخ شي چې همدا اوس ګروپ د دې لاوبالیانو په دې ښار کې لیدل کیږي او په کوڅو کې هم خلک ویني. ښه بلوچ صاحب وخت په کتو سره ستاسو څخه مننه کوم چې د یو شمېر نوي ځوانانو د لاوبالیتوب د ناوړه عاداتو په اړه مو څرګندونې وکړې. خدای دې وکړي چې کورنۍ او نوي ځوانان چې دا ډول عمل ته متوجه نه وو متوجه شوي. پس تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. لوی الله مو مل شه. په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماښام په خیر افغانستان.